تازه او عاجل خبر. د پاکستان صدر اعظم ولې افغاني پاسپورت اخیستی؟ هغه په امریکا کې څومره وخت تیر کړی دی؟ کاکړ تازه د افغانستان اسلامي امارت ته په استولي لیک کې څه ویلي او ولې پر افغانستان د بریدونو خبرداری ورکړ؟ په اړه طالبانو څه ویلي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو سره د همکارۍ ډیروالی غوښتی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ یکشنبه د سپټمبر 18 په افغانستان کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته په یوه لیک کې د دواړو هیوادونو اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د همکارۍ په ډیروالي ټینګار کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې کاکړ په دې لیک کې د طالبانو د حکومت مشر څخه مننه کړې چې تیره میاشت یې ورته د صدر اعظمۍ مبارکي ورکړې وه. دې چارواکي همدارنګه ویلي چې په لیک کې د افغانستان د حکومت سره د امنیت په برخه کې اندېښنې شریکې سوي او په دې ټینګار سوی چې په ګډه د دې ستونزو د حل لارې چارې ولټول سي چې دواړه هیوادونه اقتصادي پرمختګ وکړي او سوداګري زیاته سي. د پاکستان صدر اعظم په دې لیک کې لیکلي سیمهییز اتصال او سوداګري زموږ د ولسونو د نیکمرغۍ لاره ده. موږ باید ډیر زیار وباسو چې دا ګډ اهداف ترلاسه کړو. خو تر دغه لیک یوه ورځ مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی و چې هیواد یې د په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد یې له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل سو، په تیرو 2 اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښ پر وړاندې اقدام وکړي. هغه د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي که نه، په جواب کې وویل پاکستان له ځانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد او وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا به څه ډول عملیات وي، خو چې وخت یې راسي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولی سو. د انور الحق کاکړ د دغو خبرو په جواب کې اسلامي امارت څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ستر تبلیغاتي مبلغ جنرال موبین ورته توند غبرګونونه ښودلي. جنرال موبین تازه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي کاکړو امریکا ته ولاړ، 12 ورځې به هلته میشت وي، خو نور له امریکایانو پروژې نسي اخیستلی. بېغمه اوسئ، بیرته خالي لاس او مړې سترګې به راستون سي. همدارنګه دا ثابته سوې چې د پاکستان اوسني صدر اعظم انور الحق کاکړ د افغانستان پر پاسپورت باندې 15 کاله په برطانیه کې تیر کړل. جنرال موبین پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي په افغاني پاسپورت یې 15 کاله برطانیې کې تیر کړل. اوس یې هم په لندن کې کورنۍ ته د کور کرایه او د برق بیل د لندن حکومت ورکوي او دا سړی اوس دومره غټې خبرې کوي. لږ سړه خوره، د خپلې خولې په اندازه خبرې کوه. قدرمن لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.